ملګرو په سوشل میډیا باندې دا ځنې داسې خلک راوتي دي چې غواړي په افغانستان کې بزنس هم وکړي او د افغانستان خلکو پسې بد رد او سپک هم وایي او خپل انرژیانې په افغانستان کې خرڅوي. زه خو اول د ټولو افغانانو څخه هیله کومه چې خپل پروډکټ باید موږ چې کوم دی پروموټ کو. د افغانستان تولید دی باید چې اول موږ خپل پروډکټ چې کوم دی په مارکیټ کې مخکې ویسو د پروموشن وکړو په سوشل میډیا باندې، ځکه دا زموږ د خپل ملک تولید دی، زموږ د ملک ایډرس په لیکل شوی دی، د افغانستان تولید دی. باید چې موږ اول د پروموشن وکړو، دا په مارکیټونو کې د په سوشل میډیا باندې د پروموشن وکړو. دا ځینې خلک راوتلي دي په سوشل میډیا باندې افغانانو پسې بد رد وایي او خپل پروډکټ هم راوړي په افغانستان په مارکیټ کې خرڅوي، ځکه چې د پښتو په نوم باندې افغانان هر څه اخلي. نو افغانان هوښیار شي. دا ځینې خلک په نستوڼي کې ماران دي، ځان افغانان پښتانه بولي، خو اصل کې دوی نه دي. دوی افغانانو ته ډېر په سپک نظر ګوري. که تاسو کتلي دي په ویډیوګانو کې ډېر بد رد ورپسې وایي او ښه نه وایي. نو وای ناټ موږ خپل پروډکټ ولې پروموټ نه کړو، خپل تولید ولې ونه څکو. السلام علیکم.